چې توس ګوپی اخره په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست دی نو هغه سیلې او طوفان سره به څه کوي ټول عمر هم ګوپیانو خوړل په ګوپیانو کې طاقت شته ټول عمر ساګ وخوړه صاحبه نو دا ډېر ترسکون دی ما ته چا وی دا ساګ مې په خدای دا شوتل د پټي دله را پرې کوم او ته پکې مرچکې واچوه اوږه پکې واچوه او غوړو کې سور که که دا ترسکون نو جرم بدل کړه دا خو په دې څه ډول ترسکون او تش ګوپي دا مې یو ټکې ویلو نو هغه راپسې چا بیا دا په مدینه منوره کې رانه چا تپوس کړی وي په اعتکاف کې څو خورمه هلته اعتکاف ته کې ما وی ګوپي مه خوره راپسې چا لوی لکۍ وتړله وی دی وایي چې ګوپي په اعتکاف کې خوړل ګناه ده حرام دی ما نه ویلې داسې دلته زما شاګردان هلته نورو وي کم کتاب کې دی یو لوی صاحب چا راته وی راشه په منټ وی جنګ جوړ دی ته ستاره طرف دې څه مخالف دی تا مې څه دی وي تا وی چې ګوپي حرامه ما کم ځای ویلې ګوپي خو یو سبزي ده یو حلال خوراک دی چې کوم سیدونه رسول الله مبارک قرآن منع کړی دي د هغې نه ما سوا سال پاشاو کې اباحت دی مباح دی ما خو صرف هغه هلک سره خوشطبعي وکړه چې توس ګوپي اخره په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست دی نو هغه سیلې او طوفان سره به څه کوي دا مې ټکې مې ویل دا نه نو حاصل دا دی زمارونو تاسو تش ګوپیان خورئ کچالان خورئ کچالو کې ست مصیب مرض تور باټینګن ته ګورئ شکل دی ګور او طاقت ته پکې ګور او لاون تاسو ټول عمر خپل خپه کېږئ ما نو لاون کې دوه قاشوغې پیوي مست باقي ټولې اوبه موبه وي دا خوراک وي ترسکون دی غوښې الحمدلله د نه غونډې مونږ ووالې چرګان مونږ له خدای راکړل ګډان مونږ وخوړل چیلي مونږ وخوړل نو ته ډاکټر ته لاړ شې طاقت دارو لیکي مونږ چې ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ ته وایي مولانا صاحب هلکه خپې خوږېږي د طاقت دارو راته ولیکه پټو مټو او مولانا صاحب دا خېټه دا پیټار د یو 10 کیلو کم کا طاقت ماقت تا کې خپله ډېر دی زه اوس جاپان ته تللی مولانا ضیاءالله جان صاحب جاپان ته لاړم هلته ملګرو وی سټور ته به ځو څه سودا ده لکه شاپینګ ورته دی چې لاړو هغه جاپان ډېر لوی سټور و زما په خیال د ستاسو غونډه مدرسه چې یو ځای کې د دې نه غټ سټور او څو چاته و هلته اوریجنل شی میلاوېږي جاپانیانو کې دا یو څیز دی چې ټګي دوکه دروغ بالکل پکې نشته نو هلته چې هغه سټور ته لاړم خو اوریجنل څیزونه نو ګرځېدم وایي څه شی دی خوښې نو یو ځای کې دارو پراته داروګانو یو دغه خانه وه ډېر بله الماری وې نو ما وی چې هلکه دا خو به اوریجنل دارو وي بالکل او هغه کس راته وایي دا یوناني دارو دی یوناني دا چې خپل د بوټو یوناني خو ته هغې نه وایي خو دا د بوټو نه خپل دوی جوړ کړي ځان له کارخانې نو زه ورغلم نو ما هغه هلکانو ته ویل لکه مې یو بوتل پکې راکړې داسې چې هغه وزن کمی لکه زمونږ وزن زیات دی خو چې کوم ډاکټر له ځو یو ډاکټر له لاړم نو ما ته وایي مولوي صاحب ډوډۍ به د غنم هم نه خورئ د جوارو به هم نه خورئ او وریجې به هم نه خورئ غوړ به هم نه خورئ او دا څه ورته وایي پراټه به هم نه خورئ مې خورم بس دا راته وایي نو ما ته وایي سلاد ملاد مې سلاد څه ته وایي د ګوپي پاڼې دا به خورم پیاز به خورم ټماټر به خورم دا بخورم او مې زه انسان یم څاروی نه یم دې ته موږ بوتاوه وایو بوتاوه خلک ځناور له ورکوي ته ما ته وګوره زه ځناور نه یم زه انسان تا ته مخکې ولاړ دا خو بوتاوه ده ما ته خو چې په ډوډۍ کې هم څوک سلاد کېږي قار راله راشي چې خدای مې بیخ وباسه وایي په دې خېټه ډکه کړه لرې که خدای دې بیخ د سلاد او سلاد ته مې پاڼه خورم په هغې خېټه ډکوم ولې پاڼې ما کره کور لګي دي څه دا سارو چیلو ګډانو له خلک ورکوي یو ځای کې ډوډۍ وه خلکو داسې پلیټونه را دغه کوي دا الله جان مولوي صاحب ټول هغه دسترخوان یې په دې سلادو ډک هغه هلک ته مې دا څه دي وایي دا سر مې ورکه وباسه برته دا د څاروي تا هغوی ته واچوه سړی غوښې مخې راوړی چې ته خوراک وکړو دا څه کوئ ډوډۍ ده او دعوت دی هغه هم د بوتاوې نو ډاکټر ته به وایي مرګ له مې مه لېږه په قلار کې داسې دارو راکړه چې زه پرهیز پکې نه کوم او زه وزن کم شي وایي داسې نشته نو چې هغه نه مې هغه دارو راواخېستل یو جینۍ ناسته وه هغه سټور کې نو هغه خو ډېر ښه اخلاقې دی او ما سره لس دولس کسان هم
هغوی به وایي چې دا مونږ خوړلی وزن یې زمونږ کم کړی نو ما دې طریقه استعمال څه دا ټول جاپاني پې لیکلي ما سره اوس هم شته غورغور یو 200 ګولۍ نو ما ورته ویې دې خوراک وي دا به 15 ګولۍ سار 15 غرمه 15 ماښام په ناره خورې مزه دا ناره چې دې پکې وي دا زما د پاره قید احترازي دې مونږ خورې ته وویستو ځکه ناره ماره خو زمونږ په کتاب کې شته نه خو خیر بوتل مې راواغېسته چې کور ته رالم تاسو یقین وکړئ زه ګوره دروغ نه یم الحمدلله کتاب کې دروغ نشته چې مې راوړل سهار به مې 15 چاته په ناره اب هم ناره نه وه ځکه شپې وخورو بیا چې مې ګرځېدلو په سینې په دې معده کې پرته وي پېشمني چې ته خدای توفیق راکړي پاسو نو بیا دا شاګردان لره دا و چې میوې راوړي نو هغې ته څوک چېرته ټینګېدی شي او دس ته مخکې په هغې شروع نو هغه وخورو نو ناره کم ځای نه راغله خو مې ځه څه ناسه 1 بټه 2 ناره خو به نو هغه 15 ګولۍ به وخوړ لیکن غرمه ماسخوتن مو وله په خدای یقین وکړه که ناره پیدا کړه ناره ماره نه وه اخر مې بوتل چاله ورکړه مې لکه دې کې ناره دې کړې نار زه یم نه زه موړ یم نو بس دې وخوره که ستا پسې کار مارو شو څه ومې خوړه یو 50 شپېته ګولۍ خدای شته کیلو خو څه کوي چې شیرشیم کم نه شو بنیاد د خبرې دا ستاسو د پاره زه ترغیبا دا خبره کوم چې زما یو ایمان دی تاسو هم پیدا کړي دا مې ایمان دی په رب العالمین چې کوم رب مشرک له ډوډۍ ورکوي مشرک د خدای دشمن دی مشرک خدای ته کنځل کوي مشرک وایي ستا زوی دی ستا لور ده ستا ښځه ده نو الله ته کنځل کوي یهودي خدای ته کنځل کوي وی عزیر علیه السلام دی زوی دی عیسائی خدای ته کنځل کوي عیسی علیه السلام دی زوی دی دهري روسیې او چینې سر نه خدای نه مني چې کوم ذات خپلو دشمنانو له روزي ورکوي نو چې د خپل پیغمبر د حدیثو ته که څوک ناست دی هغه له به ډوډۍ ورکوي که به یې نه ورکوي د ایمان پیدا کړې مړه ډوډۍ ترې منځه وباسه زه خپلو طالبانو ته ویم د هر چا سره ښه اخلاق استعمالوئ خانانو سره هر چا سره مالدارو سره ښه خوی ښه اخلاق چې د قدر کوي د زړه نه ورسره قدر وکړه دې سینې ته یې راجوخ کړه خو چاپلوسي به د ډوډۍ دپاره د چاپ نه کوي دا پټکې ستا چې په سر دی د نبوي سنت دی ستا په سینه کې د پیغمبر علم پروت دی چاپلوسي به نه کوي که یو مالدار سړی دی او متکبر دی او دا 2 ګوتې تاله درکوي دا 2 ګوتې یا داسې متکبر دی او لرې د نه ودرېږي او تا ته په سپک نظر ګوري سنت سلام پې واچوه چې ورنږدې نه شي زما خو عادت دقه دی یو ځای کې روان و داسې ملګري پېښور کې ډېر لوی لوی خلک و خلکو ښه ستړي مشي کول یو کس داسې راغی یو 2 ګوتې راکړه چې 2 ګوتې راکړې نیغ پې تېر شوم هغه ګوتې داسې راکړې السلام علیکم مې ورته ووایي داسې مو لاس له یو جټکه غوندې ورکړه اخوا لاړم چې لاړم بیا چا نه تپوس وکړه دا سړی ملا صاحب خو داسې ما ته برند وکتل ګوجټکی م لاس هغې ورته وایي دا پلانکې ماله راغی وایي زه پوه نه شوم ما ونه پېژندلې ما وی کدی ونه پیژندم خو پټکی خو مې په سر وکړ رومال خو مې په سر و دا خو دې پیژندل که نه مې والله چې راغی کېناستو او سلام یې واچو را ما ته پته چې ماله راغی د کرسۍ نه مې ورته رپونه و مې تا ته عقل خول پکار دی ما یې ګوره یاد ساته تم د خدای بنده مونږ د خدای بنده ته به هم ډوډۍ خورې مونږ له خدای ډوډۍ راکوي خو کبر به نه کوې کبرجن سړی که مولۍ په خدای که مې خوښي قسم راته خورم کبرجن سړی که تبلیغ والی قسم مې کړي که مې خوښي که تبرجن سړي سره 15,000 تسبیح وي او لوی پیرم وي په خدای که مې خوښي کبرجن سړی که خان او نواب ولې نه دی په خدای که مې خوښي زه یم لرې که مړه ستا ډوډۍ ته مونږ نه یو نه ستا جامې ته نه یو نه زمونږ ایمان دا دی چې زمونږ رب شته زمونږ ډوډۍ زمونږ جامه زمونږ عزت د هغه په لاس کې نو طالبانو ټولو ته وایم چې بچې اخلاص سره کار به کوئ د الله د رضا دپاره به کار کوئ